جی ملیزو ته تللی وو صحیح یالې باندې لتمر ته تللی وو کرک سیټ پلا او کرک ته تللی وو جی جی نو ټټي ته تللی وو صحیح غرغرۍ ته تللی وو صحیح صحیح غرغرۍ نه پله ډابو ته وایي فیوجي ته تللی وو میرالي ته تللی وو دا له ځانې خیر خو داسې ومنه د هندي خیر ځانې خیر چې دا خو موږ خپلې علاقې نور دا له تللی وو نو سپرلي خیل صاحب تاسو دا مختلفې علاقې یاد کړئ چې مختلفو علاقو ته د مشاعرو ته موږ تللي یو نو کومې علاقې داسې دي چې هغې چې خلک غزل پسند کوي او غزل په مقصد او په غزل ته غوږ هم نیسي او غزل اورېدلو شوقین هم نو داسې مشاعرې چې تاسو ته یادې وي داسې چې کوم دي که نه دا ګل امام ته به چې موږ لاړو صحیح دا ملیزو ته به چې موږ لاړو نور دا کلاشي علاقه نه بلکل دې خلک به سپیشل د مشاعرې چې زه فرمایش وکړو زه یې سره صدر کړم حالانکه زه وم نه بیمار صحیح مې زه په من چې فرمایش وکړو چې سپرلي خیل د یو غزل پیش کړي صحیح بیا مطلب دا چې ما غزل پورې مې خدر ما ورته چې صدر نو غزل مې پیش کړ صحیح نور زه دومباري بیا فرمایش وکړم ما پورې وخوندل چې خلا خو مو صدارت نه راښاو بیا به مو بار بار زر بلنه صحیح صحیح چې ورته مو صدارت راکړه خو بیا خو اخر ته ورایي چې صدر تا د خدا د قانون خلاف ورزي کوو صحیح نو ورته ووایي چې دا 15 ګاډي موږ تر ماښام مو پوښتنه کوله چې قضای راغی موږ دردو قضای نه راغی بیا موږ نه دردو ماښام یې موږ ته ووایي چې ځای راغلی ده نرته موږ ته یو ځه غزل ووایه بیا موږ ځو صحیح نور ما دو ته وویله بس چې څو تاسې غواړو نو مې غزل ورته پیش کړل 2 غزلې مې پیش کړل ورته یو دا غزل و چې رانږدې کېږمه په ما باندې قسم اړوې دا د ټګي ده ته مې بیا په نوي غم اړوې او دومره اثر دی په ما 800 تلو راتلو کړی ده سترګې مې نه درنه اړېږي چې قدم اړوې او شاته شعر یې دغه و چې په پوی خو یې ما سپرلي خیل ته داسې ولې وایې چې څه لیکې قاسې ګوته چې قلم اړوې ډېر ښه او یو بل دغسې غزل و چې هسې نه ستا له تلو راتلو نه کشاله جوړه شي یو به ګیله جوړه شي بل به مسله جوړه شي که سترګې نه درچېږم خوشي درچېږي اخر غمونه جوړ کړي چې د سترګو مقابله جوړه شي خو آغاز د مینې وي رنګین خو اختتام د مینې آغاز د مینې وي رنګین خو اختتام د مینې آغاز د مینې وي رنګین خو اختتام د مینې چاته بلا جوړه شي چاته وسیله جوړه شي ډېر ښه خو که سپرلي خیل یې ما شپین ږیری ښکلی زړه خو لرم چې کله لونه سره لګي زلزله جوړ شي ډېر ښه نو دا څو غزل مې بیا ورته وویله که ته مطلب دا چې ویله چې بازاره به درته غوره موږ دا رچیف کړو موږ لاړو تاسو د خدای په لوري شي سپرلي خیل صاحب د وړاندیني شاعران او د اوس نوې شاعري لکه د تاسو وخت شاعري او د اوس نوې وخت شاعري دغه چې تاسو ته کوم فرق محسوسېږي یاره فرق دا ده چې جی چې اوس ډېر خلک کوشش دا کوي چې دی غزل جوړ کړي دا یو فن ګڼي دا فن نه ده دا د الله تعالی له طرف نه ورکړي چې چاته الله تعالی ورکړي غزل کړي چې څوک لګایي فن په لحاظ باندې جوړوي چې زه غزل جوړوم نو راغ غزل کړی کېدای شي نو صحیح خیل صاحب پروګرام وخت نږدې کېږي موږ سره د پروګرام وخت کم پاتې ده په دا کم وخت چې خپلو خبرېدونکو ته څو شعرونه د خپل کلام نه وړاندې کا بیا به راځو مو پیغام طرف ته کومه آبا مسئول چې عمر ته چې ما ویله مشاعرې چې چې څه سبب د مسلمان مرګ د هیر شو
او څومره عمر په غفلت تر باندې تیر شو تل به ته په دنیا نه خبردار شه نور په کړو ګناهونو توبه غار شه او پیدا کړی عبادت ته پاک لایې او ته په بد عمل لګیا شوې څه بلایې انجام مینه په ښکاره د خدای ته شا کړه او د اسلام سپینه رغۍ د چه خطا کړه دا وګیر هڅې په خولې ته د اسلام پاته شوی مسلمان صرف په نامې او مرګ له هر څه نه نږدې ګڼه تیار شه او نور په کړو ګناهونو توبه غار شه او نه د مونږ نه د لمونځ نه د روزه نه د خیرات شته نه د لمونځ نه د روزه نه د خیرات شته ګوره شپه او ورځ کړې تېره نه د حج نیت لرې نه د خیرات شته ګوره شپه او ورځ کړې تېره په غیبت خیانت کوي همیش د امانت دغه دوه ورځې رمضان خو به تېرېږي دغه دوه ورځې رمضان خو به تېرېږي داسې کار کوه چې خدای په راضي کېږي ډېر کوشش وکړه روان په سمه لار شه نور په کړو ګناهونو توبه غار شه او دنیا عمر ګڼه د دنیا عمر ګڼه تېر اخیر به تېر شي ځان بیدار کړه چې د لوی سفر ته خیر شي هسې نه چې په اوله ګناهګار شي نانکیر منکیر ګردونو ته ایثار شي نصیحت ز خپل خیر کوم تا ته چې سبا مختور ولاړ نه الله ته ای بنده غم د سبا وکړه بیدار شه نور په کړو ګناهونو توبه غار شه زه د زړه د تل نه د اف ام غږ 88 نه خپل اوریدونکو له طرف نه د سپارلي خیل صاحب ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې د خپل وخت وباسه او د ادبي ستوري پروګرام یې موږ ته وښلی کړ او هغې ته یې ځان مېلمه کړ کارکونانو ډېر شکریا ادا کوم او دوی ته په دې قرباني او په ستړې سلام کوم دوی همت ته او ټول نوي زړو شاعرانو ته د زړه ته سلام کوم او مطلب دا چې خدای دې ټول آباد او خوشحال لري او ټول زما له طرف نه السلام علیکم د دې دعا سره ورکو اجازت
ملګرو پښتو اپ چینل سبسکرایب کړو او دینا بعد د بیل بٹن ووایو چې موږ نوې ویډیو تاسو ته تر ورسیږي.